خدای شته دی ټوله ورځ مې دې ته فکر وي چې د وطن دپاره څنګه داسې خدمت وکړو چې هم د هیوادوالو په درد وخوري او هم د دې وطن په درد وخوري. دا منم چې په خیریه کارونو کې ډېر داسې کارونه موقتي دي او ډېر داسې کارونه شته چې هغه دایمي دي. مجبوره یو ځکه موږ په دې وطن کې 93% فقر لرو. خلک په خوراکي مواد هم ورکوو، نقد پیسې به هم ورکوو، خو د دې سره سره باید د دې وطن دپاره بنیادي فکر وشي او موږ کوشش وکړو چې د وطن دپاره بنیادي کارونه وکړو. د موږ د موبایل سازۍ د صنف نه رانیولې او تر دې پورې چې موږ د کمپیوټر یو کورس جوړ کړی دی. په دغه کورس کې څو پوښتنې شته دي. آیا دا کورس وړیا دی؟ په دې کورس کې څوک ثبت نام کړلی شي؟ کوم بخشونه پکې تدریس کیږي او څومره شاګردان موږ نیسو؟ لنډ لنډ ځوابونه درکوم انشاءالله چې مخکې لاړ شو. لومړی دا چې په دې کې CIT DIT ګرافیک تدریس کیږي او انشاءالله وروسته به نور شی هم پکې تدریس کیږي او ما در سره وعده کړې وه چې په افغانستان کې به د کمپیوټر دپاره یو معیاري مرکز وي. دوهم دا چې نامحدوده کسان په دې کې ثبت نام کولی شي. دا یو کورس دی. ته چې هر څوک یې او دا ویډیو ګورې، په کابل کې اوسېږې او غواړې کمپیوټر زده کړې، کولی شي راشي او په دې کورس کې ثبت نام وکړې. د ثبت نام په مورد کې باید ووایم چې وړیا دی، خو تر کومې سطحې وړیا دی؟ دا د هغو کسانو دپاره وړیا دی چې دوی واقعا مستحق وي. یعنې ډېر داسې کسان راځي چې الحمدلله د اقتصادي وضعیت هم ښه دی، ځکه موږ ورته غاړ تمیر نیولی چې پکې 4 اتاقه دي او په هر اتاق کې موږ کولی شو تر 10 نفرو پورې ځای کړو. نو الحمدلله تر 2000-3000 کسانو موږ کولی شي په دې کورس کې د سهار د 6 نه تر ماښام تر 6:30 بجو پورې راسره ونیسو، تر 6 پورې کولی شو راسره ونیسو. نو تاسو هم کولی شئ راشئ. د فیس مورد کې څو خبرې دي. هغه کسان چې فیس نه لري کولی شو موږ ورته د دفتر د خوا نه وړیا کړو. د هغې نه لږ پوښتنې کېږي چې واقعا دوی مستحق وي. او نور پروګرامونه چې تر وړیا خبره تیره ده. یعنې تاسو که غواړئ چې CIT ووایه، په ټولو 4 میاشتو کې به تاسو فقط 1500 افغانۍ ورکوئ او د دې صنفونو هغه ساعت هم زیات دی. مثلا تاسو کولی شئ 1.5 ساعت د کمپیوټر تدریس وکړئ چې په دې کې به عملي او نظري وي. د دوی دپاره کمپیوټر لاب جوړ شوی دی، کولی شي دلته په کمپیوټر لاب کې کښېنئ او عملي کار وکړي. نو تاسو کولی شئ راشئ او په دې سپېڅلي کاروان کې له موږ سره ملګري شئ. هغه کسان چې فیس نه لري د هغې دپاره بیا هم وایم چې وړیا دی. یعنې 1500 افغانۍ په 4 میاشتو کې د ما په نظر هېڅ شی هم نه دي. تاسو کولی شئ دلته د ټکنالوژۍ سره ځان بلد کړئ، د دنیا سره ځان بلد کړئ. والله افغانانو چې په ټکنالوژۍ باندې پوه نه شئ، همیشه به موږ او تاسو د نورو نړۍ سره سیال نه شو. تاسو که د نړۍ اوس 15 میلیاردران وګورئ، هغه کسان دي چې دوی په ټکنالوژي باندې پوهېږي، دوی د ټکنالوژي سره آشنا دي. نو راځئ د ټکنالوژي سره ځان عادت کړو او د ځان دپاره او د دې وطن دپاره خدمت وکړو. موږ درته منتظر یو. ادرس به یې هم درته ووایم: کابل، کوټې سنګي، د مبارک سنټر کوڅه. انشاءالله په هر هفته کې به یو نوی کلاس شروع کېږي. خو د فلان دپاره الحمدلله ثبت نام ښه ډېر شوی دی. صنفونه شروع کېږي په دغو لنډو ورځو کې. تاسو هم کولی شئ راشئ او زر پکې ثبت نام وکړئ. موږ تاسو ته منتظر یو. السلام علیکم.